عاشق چې د خپل محبوب پر کور باندې راګرځي دا حاجي هم پر بیت الله شریف په باندې لکه لیونی داسې راګرځي. یو واره یو دیوال مچوي بیا بل دیوال مچوي، یو واره یوه دیوال ته ودرېږي بیا بل دیوال ته ودرېږي، چې پر دې باندې ګرځي بیا دا عاشق چې کله مایوسه سي ناامیده سي بیا په سارا ته وځي چې زما محبوب خو په دا ځای کې نسته، پر سارا به وتلی. نو په اوم باندې اجان هم له بیت الله شریف څخه مینا لره ځي، پر هغه غونډۍ وخیزه پر هغه غونډۍ وخیزه چې دلته به زما محبوب یې دلته به زما محبوب یې. لکه دغه مجنون په خپل عشق او په خپل محبت کې دونه مستغرق سو چې آخري به له د حیوانانو سره ګایدی. د مجنون په باره کې راځي چې دی یو وخت کې وسارا ته وتلی و، نو دا وصي یې ولیدلې. دا وصي سترګې ډېرې ښایسته یي، ده چې به هر شي ته کتل بس د لیلا ذکر بیا کوي. نو دا مجنون و دې وصیو ته ویل چې بالله یا ظبیات القاع، بالله یا ظبیات القاع کلنا لنا. ستی دې قسم وي ای وصیو د سارا، تی ما ته ووایست اللیلا منکن ام من البشر، دا لیلا ستی له جنسه څخه ده او که د انسانانو له جنسه څخه ده. حاجیان هم چې مینا لره ولاړ سي دا په خپل محبوب پسې ګرځي، عرفات لره ولاړ سي بیا راشي بیرته مزدلفې لره. او که یو سړی و دغه عاشق ته د ملامتیا خبرې شروع کړي چې کور دې پرېښی دی، اولاد دې پرېښی دی، کاروبار دې پرېښی دی، پر هغې غونډۍ پر هغې غونډۍ. د عاشق دونه په خپل عشق کې ورکې چې کوم څوک پر ده باندې ملامتیا وایي دی هغه په ډبرو ولي چې دا ته ماته څه وایه. دا رمی الجمرات دا شیطانان ویشتل دا د دې مظهر دی چې یو سړی و دې حاجي ته دا وایي چې لیونی یې دماغ دې خراب دی. نو دا اووه ډبرې د حاجیان دا شیطان ولي که نه ولي. او چې د اختر لسمه ورځ سي ګواکې د خپل محبوب پیدا کړي، تمام منازل د طی کړل. او چې سړی خپل محبوب پیدا کړي خپل معشوق پیدا کړي نو دی څه چم کوي؟ خپل ځان قربانوي. آخري د خپل د دغه عشق او د محبت انجام څه خپل ځان قربانول. نو ده به اوس خپل ځان ته رب قربانوي، لیکن پر ده باندې خپل محبوب او معشوق غږ وکړي چې لا تقتلوا انفسکم، تی خپل ځانونه مه قتل کوئ، بلکې د خپل ځان تر قرباني کېدو بجایه بس یو پسه حلال کړي. د دا پسه د حلالېدلو په بدله کې داسې دی لکه تا چې خپل ځان ماته قرباني کړي. نو د الله پاک صفات دوه قسمه دي، یوې دي جلالي، جلالي معنا جلال، جلال معنا لویي، او د دې تقاضا ده چې موږ به و رب ته تواضع او عاجزي کوو، او دی چې پر موږ باندې هر شی کښېږدي هغه به و ده ته حواله کوو. نو لمونځ او زکات دا د الله پاک د جمالي صفاتو هغه مظهر دی. او دویم قسم صفات هغه د الله پاک صفات دي جمالي. جمالي له جماله څخه دی، جمال معنا ښایست، حسن. او دا تقاضا دا کوي چې د محبت ورسره کول. الله پاک زموږ محبوب دی، زموږ معشوق دی، او موږ یې محبین محبت ورسره کوو. او د محبت درې مرحلې دي. روزه دا د الله پاک د صفاتو جمالیه او مظهر دی.
اعتکاف دا د الله پاک د صفات جمالیه او مظهر دی. حج دا د الله پاک د صفاتو جمالیه او مظهر دی. او قربانی دا د الله پاک د صفاتو جمالیه او مظهر دی.